جمعه ګل ماما پرونه یې راځري کړې وه. زه ورله تنها سوا کومه چې بیا غیر حاضري نه کوي. جمعه ګل ماما په خیر. او جی داسې کار وکړه او په دې تنخوا کې مې درله لږه اضافه وکړه نو دا پیسې والا ځان سره کېده. جمعه ګل ماما خو پرون بیا غیر حاضري وکړه. لکه تنخوا مې ولې سیوا کړه ما چې دی غیر حاضري نه کوي کړې ده او د هغې باوجود یې بله غیر حاضري وکړه. دا ځل ته سیواګرې تنخوا کټ کوم. جمعه ګل ماما ها دا تنخوا والا خو هغه سیواګرې تنخوا مې درنه کټ کړه تا پرون بیا غیر حاضري وکړه. دا والا خو جمعه ګل ماما ما تا هغه تېره تنخوا درکړه هم خاموش وې څه دې ونه وې او اوس مې درله تنخوا کټ کړه هم دې څه ونه وې او دا غیر حاضرانې دې ولې وکړې. او صاحب هغه ورځ چې ما غیر حاضري وکړه زموږ کره الله پاک نوی ماشوم پیدا کړی و. ما دا وګڼله چې دا د الله پاک د طرف نه یو تحفه ده نو تاسو ما له هغه پیسې سیوا راکړې او پرون چې ما غیر حاضري وکړه نو زما مور وفات شوې ده. نن تا ما نه پیسې واپس واخیستې نو ما وی چې الله پاک د چا په ذریعه باندې پیسې ورکوي او د چا په ذریعه باندې ترې پیسې اخلي دا د هغوی خپل برکات و. ګینې الله پاک خو غفور رحیم کریم بادشاه دی. موږ له چې وغواړي رزق راکړي او موږ نه چې وغواړي رزق واخلي. سرکار ستاسو ډېره زیاته مننه کوم ډېره مهرباني. بېشکه تا بالکل ټیک وي. رزق ورکوونکی خو بره خالق مالک غفور رحیم کریم بادشاه دی. ما تا خو صرف وسیله یو پکار ده چې مونږه د یو بل سره مدد وکړو. ودرېږه جمعه ګل ماما ودرېږه بس دا پیسې ځان سره کېده او دا زما د طرف نه ستا دپاره اختر شو. دا وایي بېشکه تا بالکل ټیک وي. رزق ورکوونکی خو بره خالق مالک غفور رحیم کریم بادشاه دی. سرکار جزاک الله ډېره زیاته مهرباني او ډېره زیاته شکریه.